قدرمنو د پښتنو د قبیلو په اړه زه معلومات در سره شریکوم. ډیر خلک پوښتنې کوي چې زما قوم او شجره چیرې پیدا کړم، لیای تعداد، لیای استوګنځایونه. نو ماته چې کوم کتابونه په مخه راځي هغه در سره شریکوم، یا ما پخوا ویلي دي هغه در سره شریکوم. دا زما خپلې شجرې نه دي، دا یاد لرئ. زه له کتابونو درته غږیږم او په هغه کتاب نوم هم در ښیم. ما تاسو ته دا کتاب در ښوولی دی، دریم کتاب دی، څلورمه برخه در سره شریکوم. یعنی په دې کتاب کې د انګریزانو دلته چې کوم سرشمیرنې کړي وې، کورونه یې شمیرلي وو، نر و سړي دا یې شمیرلي وو، او د دوی چې کوم ګزټیر وو هغه چاپ سوي وو، بیا د هغو ترجمې سوي دي په اردو باندې، په پښتو لې هم سوي ده. نو کله چې دغه کتابونه سړی وګوري نو په دې کې د بېلابېل د ټول سیمې شجرې راوړل سوي دي، بیا د هغو پښې ښوول سوي دي، څوک په چا ګډ سوي دي، څوک له کومه ځایه راغلي دي، کومې قبیلې سره تعلق لري، شاته یې شالید څه دی، دا ټول د انګریزانو لیکلي دي. نو ډېر ځایونه زه اتفاق نه ورسره کوم، هغه پخواني روایتي انداز دی چې په نوي څېړنو کې یا د ډي ان اې له لارې اوس هغه شجرې یا هغه دعوې یوه معنا نه لري. خو بیا هم چې څو پلاره سړی مخته ځي نو دا پیدا کولی سي. یو د انګریزانو ریکارډ، یعنی د سرکار د منقوله جایداد ریکارډ وي، پلار هغه زوی ته منتقل، د زوی بیا هغه و زوی ته. دارنګه د سرکار په ریکارډ کې وي، خو د دغه ریکارډ بیا دونې زمانه نه کېږي. خو بهرحال دا کې هم ښه پلرونه ښه په ترتیب سړی پیدا کولی سي. ساتکزی یو پښه ګڼل کېږي. ساتکزیان دا د ساروان په ضلع کې دوی شمیرلي دي، د کلات. نو دلته که سړی ورته وګوري دا د انګریزانو په ریکارډ کې راغلي دي، هغه زمانه کې چې دوی په 1901 کې سرشمیرنه کوي، وایي چې د دوی دونې شمیر دی. دا ساتکزي سي دي، دا سنځرخیل میرزایي کاکړان دي، په هغه کې ملازیي دي. اوس یې واورئ، بیا په دغه کې 4 پښې دي، دا تللي دي هلته په بلوڅانو کې، په کردانو کې استوګن دي. نو دا وخت یې پښتو نسته، ډېر وخت یې سوی دی. په 1901 کې د دوی شمیر راغلی دی بیخي ډېر. نو اوس 100 کاله نور تیر سوي دي. نو دا هغه زمانه کې دوی وایي چې سنځرخیل کاکړو کې میرزایي د یوارې پښې راوړي، دریځځی، رامتځی، بایدینځی، احمدځی، خاکځی، دا په ساتکزیان کې راوړي. بیا یې دونو مرکزه ہے پہلے دو، یعنی دریځځی او رامتځی شي. سنځرخیل کاکړو کې میرزایي سمے سے وہ 13 قرون پہلے، 13 قرون معنا 14 واره درس، نو د 200 کلونه مخکې. کژا اندباغ ژوب سے سلطان ابن افشین ابن نکردین کے تحت آئے جو دریزوں کا مورث ہے. دا یې ټول لیکلي دي. بیا په پښین کې له چا سره پاته سوي دي، بیا د هغه سلطان زوی چې ساتک نومېدی، د دغه پښه بیا د ده په نامه مشهوره سوې ده، او د دغه ساتک قبر چې دی دا یې ښوولی دی په مروکنډ کې دی. نو دا یاد لرئ د دغې پښې په اړه دغه معلومات دوی راوړي دي. بیا د دغه پښې سرداران ذکر کړي دي، ښه مړونه یې ذکر کړي دي چې له چا سره تعلق لري، دا یې ټول راوړي. انګریزانو کمال کړی دی چې په دې سیمه کې کومې څېړنې وړاندې کړي دي هغه ډېرې ښې خوندورې دي. کله هم چې دوی سرشمیرنې کړي دي نو له یو چا یې پوښتنې کړي دي په هغه وخت کې چې کوم معلومات خلکو سره دي، بیا یې ورسره شیر کړي دي. قیس عبدالرشید په اړه وایي چې د دغه 3 زویانو غورغش، سړبن او بیټن ما در ټول دا منل کېږي نه په اوس وخت کې. نو بیا یو پوره پلار یې له کړی دی چې هغه به بیا څنګه کوي. بیا د غورغش 3 زویان راوړي چې په هغه کې مندو، بابی او دانی. د مندو اولاد یې ښوولی دی چې په ژوب کې استوګن دي، او بابیان چې دي په کوټه، پښین او کلات کې استوګن دي. دانیان چې دي یې په دې نامه خو قبیله نسته، خو به د دې کاکړان چې دي په دې کې کاکړ او پڼي دا یادولی شو، په خپل نامه نه دي خو په دې نامه نه. نو بیا دا یو ناغر په دغه کې بیا کشنې پښې یادې کړي دي. د تل چوټیالۍ پڼیان یې ښوولي دي چې دلته هم اوسېږي، داو یې ښوولي دي، ناغر یې ښوولي دي. وای دا ناغر کې باقیات مریوں اور کیترانوں میں ناهر کی صورت میں زنده ہے. په کیترانانو مریانو کې دغه ناغر قبیله وای پرته ده، موجوده ده، ژبه بدله ده، او کچھ افراد بوری کې عثمان خیل کاکړو میں بھی موجود ہے. دا د ګزټیر اردو ترجمه زه له تاسو سره شریکوم. په سر کې ما تاسو ته څېړنه واضح کړې ده. بیا د سړبون 2 زویان، شرخبون 15 زویان، ترین، شیرانی، میاڼی او بړیڅ اورمړ.
بیا ترین شیرانه بړې سوی د بلوچستان له اهمو قبیلو څخه دي او دا وخت چیرې پراته دي دا ځایونه یې ښوولي دي. بیا په لونیانو باندې غږېدلی دی چې د تل چوټیالۍ په علاقه کې استوګن دي. دغه رنګه بیا د مسخیل سیمه ده. بیا وی مسخیل کې جعفر کیتران قبیله के ताइफा सनी में शामिल ज़मरी और रिसोर्ट भी ताइफा में शामिल है. बेटन की औलाद इस सूबे में करीबन गैर मौजूद. بیا دا ښوولي دي بیا د دوی هغه پښې ښوولي دي چې کډې کوي چیرې ځي چیرې استوګن دي. سلیمان خېل ناصر خروټي دا یې هم ښوولي دي. مسخیل او لوني وایي دعوه کوي چې वो خراسان کا घर छोड़ कर جنوب की طرف آئے. څوک؟ مسخیل او لوني. په دې باندې بیا غږېدلي دي. بیا استوګن ځایونه ښوولي دي. سرشمېرنه یې کړې ده. دا یې ټول موږ ته راپېژندلي دي. یو ځای یې راپېژندلی دي. د 1901 سرشمېرنه کې دوی لوني، ترین، زرکون، پڼیان، جعفر، استرانیان، اسوټ، کاکړ، زمری، غلزیان، بیا په بریکټ کې خانه بدوش ورسره لیکلي دي، کیتران، سید، بلوڅ دا راوړي دي. له لونیزه تر غلزې پورې دا داسې په بریکټ کې بند کړي دي. افغان یې ورسره لیکلی دي، یعنې پښتانه. دا پښتانه چې دي دا یې ښوولي دي. سرشمېرنه یې راوړې ده. بیا د دوی په رسمونو رواجونو د هغه وخت چې د دوی څو شمېر دی انګریزانو کړی دي او چا کړی دی د هغه افسر نوم چې هر انګریز دلته دا کار کړی دی هغه یې هم راوړی دی. بیا د ترینانو په سیمه کې بیا څېړنه کوي. هلته تحصیل سنځاوی ونیڅي په دې سیمه کې بیا پښتو کې ایک بتلی شکل بولی جاتی ہے جسے تریناو کہتے ہیں. دا یې له ځانه لیکلي تریناو. ترینو به وله تریناو بیا څه معنی؟ خو بهرحال لهجه د نه ورسره پوهېږي په انګریزي کې څنګه لیکل سوی دي. زموږ دې سړي بیا د دغې ژبې په اړه ځینې روایات انګریزانو تکرار کړي دي. د بغض و عناد په اړه زه هغه په خپله نه تکراروم نه منم چې دا ترینان ته بیا نیکه دی شرې وکړي بیا یې زه به داسې دا اوس خبرې دي. دلته لهجې دي. لهجې چې دي دا د انسانانو فطرتي خاصه وي. څوک څنګه غږېږي څوک څنګه غږېږي. نو دوی سوچه پښتو وایي ترینان چې د بلې ژبې اثرات ګسر پاکستانه. زه خو دغه نارې وم چې د دې څېړنې دې وچې ښه دي پراخ سي. بیا یې تورې راوړي د اردو د پښتو او د ترینانو د ژبې چې ونیڅي ورته وایي. باپ، پلار، پیار په ترینو باندې. هوا، باد او ترینان. واجو ورته وایي. لمر، سورج په اردو باندې میر ترینان. بیل په اردو غویی په پښتو او لیږده په تریني کې. اونټ، اوښ او وش. کتا، سپی، سپا ترینو باندې. دود، شیدې، شوا. لسی، شلومبی، شمزی. ږیغ، وړي، رونرا او پګړی ملاستړ. ښایي زه یې سم نه ووایم ځکه چې دوی لیکلي دي چې هغسې وایم. نو کمیس او دوی ریبون ورته وایي ترینان. دا یې ټول راوړي دي. بیا یې خوند پکړی دي. بیا یې ښوولي دي چې کیتراړانو کې بیا لرزی، مسخیل، دا جعفر بلوڅانو کې چې استوګن دي دا یې هم په ګوته کړي دي د دې سیمې خلک. بیا یې مقامي باشندگان په شمېر راوړي دي. په سر کې کاکړ د هغو ډېر شمېر. بیا پڼي، بیا ترین، بیا لوني، بیا اسوټ، بیا زرکون، بیا جعفر، بیا استرانیان، زمریان، شیراني، غلزي. بیا د ګوردو سرشمېرنه بیا یې ورسره لیکلي دي افغان. بیا د بلوڅانو پښې راوړي دي هغه له موږ سره کار نه لري. د کاکړ په اړه هغه خبره کوي چې داسې د غورغش زوی دی او بیا داسې د دوی پښې دي. بیا د 12 پښې د سنځرخیل وښوولي دي. بیا وایي چې د سنځر نیکه په اړه دلته میروز کم ګورنر و هغه د وژلو کوشش یې کړی خو سنځر نیکه وژلی نه و. معجزانه ته دلته هندباغ ته راغلی و. بیا یې دلیل چې دوی د میرو له لوره سره واده کړی. بیا له هغه څخه 12 زویان. بیا په هغه کې یو زوی هندو راوړی دی. ما مخکې هم درته ویلي چې داسې هوایي خبرې دي. دلته هندوان اوسېدل رسم و رواج د کاکړو وایي. کاکړي هندوان خلکو ورته ویل دغه تېروتنه پیدا کوي خلک چې دلته دوی څېړنه کړې ده. د دوی له کتابو څخه داسې لیکل سوي دي چې دا یو زوی چې وایي د سنځر نیکه دا هندو وي. نو بیا هی دومړان څوک دي، هی پڼېزون څوک دي، ډېرې پښې پرې ایښي دي پوهېږي نه. او ځینې پښې بیا داسې دي چې د یوارې پلار یا نیکه راوړی دی بیا یې په هغه کې دننه پښه راوړې ده د جلا پلار په توګه. نو دا زه وایم چې دوی نه ورسره پوهېږي. بیا د بوري او د میختر سیمه روایتي څنګه یې ووشله. بیا داسې سنځر نیکه په مځکه کې چاکو جګ کوي. بیا څوک لاس پر تروي. بیا د ده زوی عرب نومېده هغه لاس پر تر کوي. دا مځکه یې ده ته ورکړه. دا ګډ لیکل سوي. بیا د عرب 2 زویان دي. بیا د هغه د عیسی د دلي دي. بیا د تومانخیل په اړه غږېدلی دي چې دلته په بوري کې استوګن پاته سوي دي. بیا د علیزي ککړانو په اړه غږېدلی دي. بیا د هغو کورونه ښوولي دي.
بیا یې د تومانخیلانو سړیان ښوولي دي، بیا د هغو کورونه او رسم و رواج. بیا د دومړو ویل کېږي چې دا لیکلي دي سنځرخیلو مې شامل ہے. ښه نو چې سنځرخیلو مې شامل ہے د چې کوم 12 پلاره راوړي دي دا یې تېروتنه راوړې ده. بیا په د دومړانو پښې ښوولي دي، په هغه کې دننه 4 غټې پښې دي، زخپیل 1، شبوزی 2، نتوزی 3، عمرزی 4. بیا د هر یوه چې څو کسان دي څو سرشمېرنه ده. زخپیل دومړو سه منسلک ہے. بیا نو پر دې غږېدلی دي څو شمېر دی، یو په دا وخت چې دوی دا سرشمېرنه کوي د دومړانو د زخپیلو چې کوم معتبر شخصیات دي هغه یې ذکر کړي دي. بیا په شادوزیانو باندې دوکۍ کې پراته دي، دا وایي کبزی کاکړون کې شاخه، په دې کې شک نسته. بیا د دغو سرشمېرنه راوړې ده. بیا په پڼیانو باندې کار کړی دی، د پړیانو سرشمېرنه راوړې ده، سړي راوړي دي او د هغو ژوند بود و باش یې راښوولی دی. بیا یې مسخیلان وایي په ایسوټ به جلا ذکر وکړو. بیا په مسخیل کې دننه غټې پښې ښوولي دي، بیلخیل او لرزی. نو په لرزي باندې بیا د دغو سرشمېرنه د بیا ژوند دی. بیا پر ترینانو باندې وایي سړبن افغانان دي. بیا د قیس په اولاد کې ښوولي دي. بیا د ترین 4 زویان سپین، تور، ژړ، بور. د بور اصطلاح چې د وایي دا نه ده هم سوې ده، دا نور د هرې وه د سپین ترین په اړه غږېدلي دي. بیا د تور ترین، بیا د دغو د ژوند. بیا پر لوڼیانو د لوڼیانو شمېرنه یې راوړې ده چې په لاکۍ کې اوسېږي، په لوڼي کې اوسېږي، په مسخیل، بارکن او بوري کې اوسېږي. دا سیمې ښوولي دي. بیا یې په هغو کې پښې ښوولي دي. بیا یې د هغو شخصیات ښوولي دي. دا تاسو وګورئ، دا ډېر د کار څېړنه ده، کم وخت چې دوی دا کار کوي. جاپران یې ښوولي دي چې متعلق هیولا میانی کی اولاد ہے جو ترین شهرانی اور بڑیچ قبایل تھا. جاپران واوري او دا دوی راوړي دي چې جاپران دي پښتانه. اوس نو پښتو په بلا اخته سوې ده، پښتو وایي نه، اوس یې ژبه بدله ده. خو په هغه وخت چې دوی د استرانیان زمریان دغه باندې بیا غږېدلی دي. بیا په غلزي کې ناصر، خروټی، ملاخیل، ترکی، سلیمان خیل، شینواري، هوتک، اندړ، توخي دا یې لیکلي دي. او د دوی دا وخت معتبر شخصیت دا ځکه یادوم چې تر اوسه پورې دلته آثار شته، سردار محمد شاه خان هوتک ہے. نو دا یې بیا ښوولي دي. بیا یې پښې ښوولي دي، په هغو باندې کار لرلی دی، له موږ سره شریک کړي دي. بیا سیدان ښوولي دي. په دې سیمه کې پښتانه، پیڅیان دي، حسینیان دي، غرشین دي، تارڼ دي، بخاریان دي، بیدار دي، بالولزی دي، مودودي دي او دغه رنګه د کربلا او خوستیان او قریشیان او متفرق جلا جلا. بیا یې د هر یوه سرشمېرنه کړې ده. بیا یې د هغو سړي ښوولي دي، ژوند یې ښوولی دی، بود و باش یې ښوولی دی. دا یې له موږ سره په ډېر ښایسته انداز لکه څنګه چې دوی دا ګرد ګزټیر مرتب کوي هغسې یې ښوولي دي. بیا ځینې د نانا صاحب په اړه چې کوم په دې سیمه کې روایات هغه یې لیکلي دي. تر ټولو خوندور اړخ دا دی له ما څخه ډېر زرکوانه خلک آل کوي چې موږ څوک یو. نو په دې څېړنه کې تاسو کتلی سئ د انګریزانو په ګزټیر کې د زرکونو په اړه هم ډېر ښه معلومات راغلي دي او د دوی چې کوم حیثیت دی دا یې راښوولی دي، څو سړي دي دا یې راښوولي دي او دا په کولو کې استوګن دي. بیا په هغه زمانه کې له مریانو سره جنګونه، له هغو سره مښتي، بیا د هغو چې کوم انداز دی د ژوند هغه دا یې ګډ په ګوته کړي دي. د ترینو په اړه بل ځای بیا وایي اسکو چلګري یا تریناو کهتے تریناو. نو بیا توري راوړي دي د چلګري او دغه توري چې دی بیا دوی موږ سره شریک کړي دي. نو د بلوڅانو دغه کولو علاقه کې چې دی وایي کاکړ هم شته، پڼي هم شته، ترین هم شته، زرکون هم شته. بیا یې د هغو سرشمېرنه راوړې ده، دا له موږ سره شریک کړې ده. دغه د زرکون کام په اړه چې په کولو کې دا وخت آباد دي، د دغو جنګونه له هغه وخته څخه بیا له مریانو سره، له کیترانانو سره نښتي، دا یې ګډې ښوولي دي. بیا یې د دوی خاص شخصیات ښوولي دي او دا یې هم لیکلي دي چې دا پڼیان دي، له مسخیله راغلي دي، د مسخیل برخه دي. دا ګرد کم خلک چې له مازه دا پوښتنې کوي، بیا دا زیارتونه دا کتلی سي، دا د کولو په اړه، د زرکوانه په اړه یو شی له موږ سره شریک کړی دی. د چاغي په ضلع کې هم بړي، غلزي او کاکړان او ترینان ښوولي دي چې دا دلته استوګن دي. د دوی سرشمېرنه یې راوړې ده، دا یاد له راستې ښه. او په هغه زمانه کې چې سم کډوال دي، کم کورونه دي، کم خیمې ولاړ دي، څه ژوند کوي، چیرې ځي، دا یې هم را سره شریک کړي دي. غرض دا چې تر ټولو اهم باب چې دی په دې سیمه کې د انګریزانو دغه دی،
په پنجګور کې ملازۍ ښوولي دي. دا هغه ساتګزي دي چې ما په سر کې در وښول چې کاکړان دي، سنځرخیلان دي، میرزایي دي، د کلاسیپلا د کږې اوسېدونکي و دورې تللي دي. نو دا په پنجګور کې هم څو خاندانه ښوولي دي، بیا د هغو شخصیات ښوولي، دا یې راسره شریک کړي دي. د زرکنو په اړه هم چې دوی هلته کولو بارکن ته تللي دي، له هغه ځایه له موسیقۍ له سیمې څخه دا یې ګرد راوړي دي، بیا یې جنګونه، بیا یې مرکې، بیا یې څو مړه سوي دي، دا یې ټول شریک کړي دي. غرض دا چې دغه ګزټیر چې دی دا د بېلابېلو ګزټیرو ترجمه ده. بلوچستان کې قبایل نوموږي، انور رومان صاحب کړې ده. نن یې څلورمه برخه ما له تاسو سره شریکه کړه، تاسې په خپله وګورئ. که زه خطا نه وم، د دغه ګزټیر پښتو ترجمه فاروق سمنځي کړې وه د لرغوني بوري په نامه، په پښتو باندې ډېر وختي چاپ و دا کتاب. هغه هم دا شیان په پښتو لیکلي وو چې چا په کار و هغه څېړنه یې کړې وه. نو غرض دا چې د پښتنو شجرې قبیلې چیرې پرتې دي، څه نومانې دي، څه شجرې دي، څوکه څوکه دا در سره شریکومه. نوره څېړنه ستاسو کار دی، دا زما خپله رایه نه ده.